خانشین او دیشو ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره د اوبو د تصفیې فلټرونه او پاکو اوبو رسولو شبکې فعالې شوې. د یادو ولسوالیو اوسیدونکو د پاکو اوبو د ذخیرو په جوړولو خوښي څرګندوي او دا ډول نورو پروژو د پیل غوښتنه هم کوي. نورحال عبدالجبار نومیال په راپور کې. هلمند خانشین او دیشو ولسوالۍ کې د څه کم 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د تصفیې او پاکو اوبو رسولو شبکې فعالې شوې. دا په یاد ولسوالیو کې په لومړي ځل د اوبو د تصفیې فلټرونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې دي چې په فعالیت پیل کوي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ د ضرورت په اساس مو په خانشین ولسوالۍ کې د پاکو اوبو فلټرونه او دیشو ولسوالۍ کې مو د پاکو اوبو رسولو ذخیرې نصب کړي ترڅو د خلکو ګڼې ستونزې ورسره حل سي. چې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ د خانشین ولسوالۍ د فلټرونو لپاره او څه کم 1.5 میلیون افغانۍ د دیشو ولسوالۍ د پاکو اوبو رسولو شبکې لپاره لګښت شوی دی. بلخوا بیا د دې ولسوالۍ مسؤلین وایي چې دې ولسوالۍ کې د پاکو اوبو د نه شتون سره خلک په ډېرۍ ستونزو کې وو چې له دې وروسته به د نوموړو ذخیرو او فلټرونو په نصب سره خلک وساسي. دیو ډیر سخت صورت دی اوبه درلودې وای دی اوبه ترخې وې تریخ بیخي وې او دا تقریبا 15 ماشینانه و چې 3000 کورنۍ ته کار کوي. تقریبا دلته چې دغه کمې 4 شبکې د اوبو د فعاله سوي دي هغه تقریبا هره شبکه 200 کورو ته د اوبو زمینه برابره ده. چې موږ پر بوده باندې لیر ځای څخه اوبه راوړل چې ځای به خوږې اوبه وي. اوس الحمدلله یو څه پرمختګ وشو. موږ غواړو چې موږ دپاره نور پرمختګونه وشي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د مرکز ترڅنګ په ډېرۍ لیرو ولسوالیو او سیمو کې کار ترسره شوی دی. اوس هم بهرني خبرونه.